معنا دی څه نن یو زمانه داسې وه څه مو یادیږي مو ته بزرګانو دا جمله کړې دي څه کله مو ګناه کولی مو به ګناه پسې ګرځېدلو څه ګناه پیدا وکړو ګناه به ډېر مشکل سره انجام کوله نن څه د مو جوان د مو بچي کوم زمانې کې زندگی کی آخر الزمان کې عصر غیبت کې دی که د مو بچی گناه پسې ما ګرځي گناه دیو پسې ګرځي دیو پسې روانه دی دیو گناه تلاش ما کی نن گناه وسایل دوره فراهم دی ما و تاسو څوره توجه دی ما و تاسو څوره وخت یخی دی ما و تاسو بچی څه غو سره نن موبایل موجودی دی غو یو اس ام اس وکي ملګري ته ملګري سره دوستانو سره آوټینګ د پاره څه کوي یو ځینه بل ځای ته تلو د پاره سفر د پاره مختلفو ځایو د پاره هغو څه کوي پروګرامات سیټ کوي هغو سره دغه شی موجود دی ما و تاسو بچیو سره نن ایمیل موجود دی هغو ته مختلف دوستان پکچر راستوی شي تصویرونه راستوی شي دا مختلف ما و تاسو بچی پسې نن دنیا دغه خپل چنګال کې د خپل قبضې کې خستلو دپاره پوره زور لګولی دی ما و تاسو بچی قیمت لري ارزش لري سرمایه دی د امام منتظرین دي د امام د لښکر سپیان دي دی پسې نن دشمن دوره زور لګولی دی ما و تاسو څوره توجه دی ورته ما و تاسو سره کومې کومې لیارې دي ما و تاسو سره کوم کتابونه دي څوره کتابونه مو پړاو کړي دي تا دا څه مو خپل بچي د دشمن د ظالم هغه کسان څخه د انسانیت دیخ نه دي هغو چنګال نه هغو قبضې نه راوباسو خپل سینې لاندې کو څوره وخت مو لګولی دی کومو کسانو څه دغه ولوله وي دغه جوش وي دغه دغو زړه کې ارزو وي دغو غم و غصه دا وي آفرین شه ماشاءالله شاباش وي داسې پلارانو باندې د سبا اهل بیتو مخکې سرخورو دي سربلند دي دوی سترګې غړوي شي کومه مور څه دی غم و غصې کې دی څه زه د خپلو بچیو تربیت څرنګې وکړم غه صبي اور مخم غم و غصه دا دی د سبا ورمنې فاطمې زهرا سلام الله علیها سره سترګې غړوی شي اسکو سترګو باندې به د ورمنې مخته څي دغه بیبي زینب کبرا سلام الله علیها غه مخکې سرخورو د سربلند دی ویلې د خپلې زندگی کې خپله ذمهداري وپېژندله غه باندې ځان پوهېدو دپاره غه کوشش وکړو غه زحمت وکړو غه دې کار ته ارزش ورکړه قایله وه څه د ما مور به عنوان مور ذمهداري دا دی څه زه د څرنګې حجت خدا امام حسین علیه السلام لښکر دپاره زینب کبرا سلام الله علیها اور اندی بیبي نقش قدم باندې کومې بیبیانې کومې میندې وې څه خو خپل بچي تیار کو زه هم هغه بیبي په شانته دغه نقش قدم باندې لاړه شوم اور خپل بچي د وخت امام نصرت دپاره تیار کوم دغه لښکر دپاره تیار کوم آفرین شه کیدلی شي څوک دغه سوال وکړي څوک دا خبره وکړي څه مو زړه غواړي مو غواړو خپل وخت امام دغه نصرت دپاره بچي تیار کو مو غواړو خپل بچي تربیت مهدوي وکړو مو غواړو مو بچي یو مفید انسان تربیت شي مو غواړو چې د مو بچي جامعې کې سالم پاتې شي او یوه سالمه جامعه وجود کې راشي مو خو دا کوشش دی مو خو دغه غم و غصه دی لیکن مو لیارې باندې پوه نه یو مو ته پته نشته ما و تاسو دغه حجت تمام دی څه نن ډېر پروګرامات موجود دي ډېر کتابونه موجود دي دغه پروګرام څه د دې نامه دی تربیت نسل ظهور دغه تربیت نسل ظهور پروګرام دی څه دی کې د تاسو څوره سوالات دي تاسو څوره دغدغې دي تاسو کوم شیان څه زړه کې دي غا مو کوشش کو دعوا نشو کولی څه څوره خبرې څه قرآن بیان کړي دي اهل بیتو بیان کړي دي معصومین ائمه اطهار علیهم السلام دغو کلماتو کې دغو اقوالو کې دغو سیرت کې مو دپاره کوم شیان بیان دي هغه ټول دي پروګرام کې بیان کو نه دا دعوا مو نشو کولی لیکن دوره ویلی شو څه یوه
لیاره ما او تاسو ته دې پروګرام کې د اهل بیت او د قرآن مکتب نه بیان شي څه مو د خپلو بچیو تربیت آغاز چېرته نه وکړو آیا د دې شي ضرورت شته که نه آیا کوم زمانې کې مو یو عصر غیبت کې آیا د عصر غیبت کې څه د دوره سختترین حالات دي څه آینده پروګرام کې تاسو خدمت کې بیانو څه د کومې زمانې کې د مو زندگی دي دا زمانه څوره سخت اور شدیده زمانه دی دې کې څوره سختیانې دي دې سختیانو په باره کې معصومینو څه ویلي دي اهل بیتو څه ویلي دي دغه مو درکو دې حالاتو کې بیا مو د خپلو بچیو غواړو تربیت وکړو صحیح تربیت وکړو کوم مونه اهل بیتو وختې دي هغه تربیت وکړو څه کوم د مو امام څه کله ظهور کی دغه امام ظهور دپاره کومو کسانو ضرورت دی د لښکر تیاري کې کومو کسانو ضرورت دی د هغو کسانو غواړو تربیت وکړو څرنګې کوم ځای نه شروع کړو څرنګې دا خبره دغه د مو ارمان پوره شي هغه دپاره انشاءالله العزیز دی پروګرام کې تربیت نسل ظهور کې تاسو خدمت کې هر پروګرام کې یوه خبره یو بیان به کیږي څه کیدلی شي ما او تاسو دپاره د مو بچیو تربیت کې دا مفیده وي اور اندی باندې که چیرې مو عمل وکړو هم دنیا کې هم آخرت کې خپلو امامانو او اهل بیتو سره به سرخورو